Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. وعلیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم یو زبردست ټریک. هغه دا دی چې مثال تاسو ته فیسبوک کې څوک ستاسو تصویر د ښکته داسې یو غلط کمنټ وکړي یا داسې تصویر ورکړي، کمنټ کې ستاسو تصویر نه ښکته یا بل چاته یې کړی وي، تاسو غواړئ چې رپورټ یې کړئ. نو څنګه به تاسو راپورټ کوئ؟ هغه کمنټ یا پکچر چې کوم کمنټ کې ورکړی وي هغه مونږ څنګه سپین کولی شو او هغه څنګه مونږ راپورټ کولی شو. نو نن دې باره کې ویډیو دا، نو چې کوم ملګرو زما هاو ټو پښتو چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. ټولو نه مخکې به تاسو خپل فیسبوک ته راشئ. فیسبوک ته چې راشئ، دلته به مثال تاسو ته زه ښیم چې تاسو هر چا کمنټ ته رپورټینګ بیا کوئ. مثال زه دې ته رالمه، دلته چې کوم دی یو کس یا غلط کمنټ کړی وي زموږ تصویر ته یا داسې پکچر یې غلط ورکړی، نو اسانه طریقه د هغه تاسو په اسانۍ سره راپورټ کولی شئ او هغې آی ډي چې کوم دی بلاک کولی شئ. لکه یوټیوب سایډ نه یو میسج تاسو ورسینډ کولی شئ. نو هغه چې کوم دی مثال دی اوس چې مثال یو کمنټ غلط کړی، په دې به داسې ګوته کېږي چې کوم غلط کمنټ وي، نو تاسو ته غواړي که تاسو اډمن چې کوم دا اډمن دی دا راپورټ کړئ، نو دا راپورټ اډمن په دې کولی شئ. او چونکې مونږ کمنټ راپورټ کوو نو دا به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ نو دلته تاسو غواړئ چې دا کمنټ بالکل هیډن شي، سپیم شي، نو تاسو اټ از سپین لکه دا چې کلیک کړئ، تاسو سپین باندې چې کلیک کړئ مارک دیس کمنټ as spam، دې باندې به مارک راشي. لکه دا چې تاسو داسې کلیک کړئ او داسې دې خوا ښکته به راشئ، دا میسج به هم کلیک کړئ، دا به ورسینډ کړئ، نو دې باندې به سپین راشي، دا به چې کوم دی خلکو ته نه ښکاري. او بله دا چې تاسو دا کلیک کړئ رپورټ، نو دلته I think it should not be on Facebook. نو که چېرته دې غلط کمنټ سیکسیول کمنټ یې کړی وي، نو یی غلط زبان استعمال کړی وي خراب، نو تاسو په دا اولنی کلیک کړئ، نو دې باندې هم تاسو بیا دلته هیډ آل فرام ایزن چې کوم دغه وي هغه سټاپ کول. او که غواړئ یا دغه غلط شیزونه یې څه الفاظ یې ویلي نو هغه چې کوم دی دا کلیک کړئ تاسو بیا او سبمیټ یې کړئ فیسبوک فار ریویو. دا به ورشي، بس بیا به ترې داسې بیک شي. او که یا هرسمنټ او هیټ سپیچ یې ویلی وي لکه بد او یا نور داسې غلطه خوله یې خوځولي وي، نو هغه چې کوم دی تاسو به بیا دا کلیک کړئ او دلته لیکئ اریز آف اکسي یا عقیدې باره کې څه دغه کړی وي یا داسې نور ډسیبلیټي ډیسیزز نورې څه خامېنې دغه کړي، نو هغه تاسو دې ځای نه دا هم رپورټ کولی شئ. اتې خلک تنګ وي یا دغه وي، نو اټ از ټرینینګ ډیولنټ سویلټ، نو دا چې کوم دی دا نور هم داسې شیګونه یي لکه غلطه خوله یا داسې نور څه خوځولي وي، تاسو دلته بیا ګتلی شئ. تاسو دا هغې مطابق رپورټ کولی شئ چې څه دې کړي وي کمنټ کې، هماغه به تاسو رپورټ کړئ. something easily it is describes the buying or selling drugs. نو که تاسو غواړئ یا د خپل چې کوم دی دلته
لکه مثال خپل لینک یې شیر کړی د هغې کې دا خپل پروډکټ چلوي نو تاسو غواړئ چې دا ولا سپیم کوي لکه بلاک یې کوي چې دا شیزونه نه ورکوي تاسو پې رپورټ کوئ نو دا به کلیک کوئ او سبمیټ به یې کوئ بس راوبوځئ نور چې راووتی بس داسې به په بیک لاړ شئ یی چې کوم دی it is annoying or not interesting دا انټرسټینګ نه وي یا دا کې نو تاسو چې کوم دی میسج به وکړئ او ورسنډ به یې کړئ دلته به ورته تاسو څه ولیکئ او سینډ به یې کړئ دا چې کوم دی دا به څو منټو کې دننه د ده کمنټ ډسیبل شي لکه مکمل به د ده کمنټ بلاک شي یا به کمپنۍ سایډ نه ورته وریفیکیشن کوډ راشي چې تا دا کمنټ غلط ورکړی یا څه بل داسې څه دې پې ورکړي نو چې تاسو څه مطابق رپورټ پې وکړو په دغه کې نو هغه مطابق به هغې آی ډي یو څو منټو کې دننه هغه میسج چې کوم دی تاسو په دغه کړی وي پکچر باندې یا څه ویډیو باندې نو هغه چې کوم دی ورک به شي او هغه به دا خپله ډیلیټ کړي